د بابا د سر سودای کوي ښه ما داسې لوڼه لیدلي دي چې پلارانو په کور بندي کړي دي ښه چې کور ته به نه راځي داسې لور شته دی چې پلار په کور بنده کړي وي کور ته به نه راځي هغه لور ما ته وایي اختر کې لاړم په کوڅه ګرځېدلم ما وایي چې کو کړکۍ کې مې بابا وینم که کړکۍ کې مې دا مور مولي صاحب ماله د بابا سره روغه وکړه ماله بابا سره روغه وکړه چې زه خپل پلار په کور بنده کړي او هغه راځي په کړکۍ کې خپل پلار خپل مور په کړکۍ کې سي لونو کې ډېر د ترس ماده وي لونو کې ډېره د ترس ماده لونو سره مینه کوي نن لور یوه ګیله کوي مولي صاحب تاسو احادیثو کې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور و لورې ښکاره شوله ورلله بیبي فاطمه رضی الله تعالی نبی علیه السلام ورپاسېده وی مرحبا بابنتي مرحبا لوري په خیر راغلې لوري په خیر راغلې ما ته به کله زما پلار یو غږ داسې وکړي چې لوري په خیر راغلې لوري په خیر ما له یو د بابا غږ پوره دی لوڼو سره مینه کوئ ښه لوڼو سره مینه کوئ والباقیات الصالحات خیر عند ربک دا د آخرت ګټه ده دا د آخرت ګټه ده الله دې ستاسو دا ټولې لوڼې کامیابه کړي بس او په دې حال د الله شکر وباسئ چې کور کلي کې د سړي ماشومانو ته سبق ویل شي کور کلي کې سړي ته مدرسې دا د دې علماو الله نه دعاګانې غواړئ د علماو لپاره ښه چې دې ستاسو د لوڼو او ستاسو د اولاد باره کې فکرمند دي ستاسو بچو ته سبق ښایي یو کس وی د علماو دا زامن نه عالمان کېږي نه بل ورته هغه ټول عمر په پردو پسې لګي خپلو ته نه وزګار دي ځکه عالمان نه شي ټول ورځ په پردو پی لګي نو ښه مونږ سار شروع شو ماښام عمر د پردو فکر نو خپلو ته وزګار نه نو خپل ته ځکه پاتې شي نو ښه مونږ خو وایو دا ټول زمونږ بچي دي مونږ خو وایو دا زمونږ دي که نه ښه تاسو به کې خپله پردی کوئ مونږ وایو دا ټول زمونږ بچي مونږ وایو چې دا بچی علم وکړي دا زما بچی دي که دا لور علم وکړي دا زما لور ما به په خدای تله درنوي انشاءالله زمونږ به په خدای تله درنوي دا دیني خدمت دی په دې د الله شکر وباسئ ښه تاسو ته اسان مثال وایم مولانا مدرار صاحب دی د کوګو دلته دی مثال زه د مولی صفې مودي کلي کې هسې مونږ دې کلي کې په څه نسبت ناست مونږ څه له راغلي یو دې کلي مونږ چې خپل کلی پرېښودی دی دې کلي ته راغلي یو د پیغمبر په مصله ولاړ یو د پیغمبر په محراب ناستو چې مونږ صرف د دین د خاطره په دې کلي کې پاتې ښه مونږ ستاسو بچو ته دین ښیو مونږ ستاسو بچو ته دین ښیو ښه خپل کور خپل علاقه د هر چا خوښه ده خپل مور او پلار د هر چا خوښ دي خو مونږ چې څومره اکابر لیدلي